د افغانستان د اسلامي امارت وایان وایي چې د مولوي عبدالکبیر مسؤلیت امیر خان متقي ته سپارل شوی. د اسلامي امارت وایان وایي چې د کورنۍ او بهرنیو پالیسیو تنظیم امیر خان متقي ته وسپارل شو. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د کورنۍ او بهرني سیاست د تنظیم دنده د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال پر ځای د بهرنیو چارو سرپرست ورکړل شوې ده. د اسلامي امارت وایان رسنیو ته ویلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه مسؤلیت له دې وروسته د لنډ مهال لپاره امیر خان متقي ترسره کوي. د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد د بهرنیو چارو وزیر ته 2 موارد سپارل شوي وو چې کورنۍ او بهرنۍ پالیسي تعقیب کړي او د ارزونې لپاره یې واستوي، او بله دا چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیالۍ چارې د هغه د دفتر رئیس پر مخ بیایي. نږدې 3 میاشتې کېږي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي امارت په هیڅ یوې غونډه کې ګډون نه دی کړی او د هیوادونو له استازو او د اسلامي امارت له چارواکو سره د هغه د کتنو کوم تصویر هم نه دی خپور شوی. د ریاست الوزرا د سیاسي معاونیت د مطبوعاتو او تشریفاتو عمومي رئیس حسن حکیار د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر څخه مدعا کیږي چې ناروغ دی. د ناروغۍ له کبله دندې ته هم نه راځي. اوس یې روغتیا د ډاډ وړ ده او هیله ده چې نږدې ورځو کې هیواد ته راوګرځي، خو لا هم حکومت ته سلا مشورې ورکوي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي د سرپرست حکومت په غونډو کې د اسلامي امارت د مشرانو حضور مهم بولي او وایي چې اسلامي امارت باید د اسلامي امارت د چارواکو د حضور او نه حضور په اړه وضاحت ورکړي. د سیاسي چارو شنونکي کامران امان وویل چې د چارې د ملت اندېښنه زیاته کړي او ملت په دې اړه وضاحت غواړي. حکومت باید دا ډول ډیر مسایل له ملت سره شریک کړي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله شمال وویل سمدا کیږي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د څه مودې راهیسې په غونډو کې نشته. د پوښتنې وړ خبره ده او د دې بېباورۍ فضا یې رامنځته کړې ده. د مولوي عبدالکبیر وروستۍ کتنه د سپټمبر پر 13 د ترکیې له مخکیني سفیر سره وه چې تر هغې وروسته یې له کوم چا سره په رسمي توګه نه دي کتلي.